په اسلام آباد کې چې یو پولیس ولګید او په خپل سر باندې تومانچه کې خد خپل ځان مکمل تور باندې ختم کو. اس پی عادل اکبر چې ولې ځان ختم کو اخرنۍ کال وته د چا شو او د دې واقعې په اړه کې مکمل معلومات را چې څومره کسان ویډیو ګوري دا ضرور شیر کې ملګرو. دا په 6 اکتوبر چې نو د عادل اکبر سره څه شو هغه معلومات هم پکې راغلل ملګرو. دا چې دا واقعې په اسلام آباد کې راغل د اسلام آباد په هسپتال کې چې اس پی عادل چې دا بیا مکمل تور باندې ختم شو ځکه چې د ځان اشتله خو د هسپتال کې بیا چې تور باندې د دنیا نه رخصت شو ملګرو. دا چې د ډیپریشن شکار شو او د اسلام د دې تعلق چې د عادل اکبر تعلق چې د گجرات سره د دې چې یو کال مخکې چې یو لور شوی و او دا چې یو وړو کې شان لور هم و دغه نه پس چې د ډیپریشن شکار و د چې ډیر زیات مشکلات وته او د چې وای مخکې یو کال پروموشن هم شو او مخکې پروموشن شو او د کال چې د پروموشن ونه شو او د چې پروموشن ونه شو چې روان وټونه چې وشي دغه نه پس به د پروموشن کیږي پروموشن مکمل تور باندې ملتوي شو او دا چې اس پی 9 تعینات شوی د اسلام آباد کې د اس پی 9 تعینات شوی دی او بیا چې هم د خپل ځان وشت خپل ځان مکمل تور باندې په 6 اکتوبر او چې د سره د امریکا نه یو لیټر راغله چې دا چې امریکا ته لاړ شي پول برایټ پی ایچ ډی چې سکالرشپ ته ملاو شو چې دا کم خلکو ته ملاويږي بیا په پاکستان کې نو د پټوله دنیا کې ډیر کم خلکو ته ملاويږي نو د چې د امریکا نه دا پر راغله او چې تراشه دلته پی ایچ ډی وکړ سکالرشپ ته ملاو شو نو دا چې ډیر زیات خوشاله هم او بیا هم په ډیپریشن شکار شو ټول دنیا کې کم خلکو ته ملاويږي. عادل اکبر چې اخره کې په 4 بجې په گاډي کې ځان اشتله ده خپل اپریټر نه چې هغه چې تومانچه غستی دا هغه چې ځان مکمل تور باندې ختم کړل. بیا چې اسلام آباد پولیس چې عادل اکبر چې کوم اپریټر ده هغه چې مکمل تور باندې هغه هم گرفتار کړل چې دا په دې وجه باندې د دنیا نه رخصت شوی دی مګر دا چې دا واقعیا په اسلام آباد کې راغلی ټول خلک حیران کړي چې اس پی په خپل لګي په خپل ځان چې مکمل تور باندې ختمي ځکه چې دا اس پی 9 تعینات شوی دی په اسلام آباد کې خو بیا هم هغه خپل ځان وشت خپل ځان مکمل تور باندې ختم کو او چې د ډیپریشن شکار دی اوس تجزیه کار چې دا خبره کوي موږ معلومات تاسو لراوړل چې موږ واورېدل او د اس پی مبارک چې مکمل دا معلومات راول چې څومره کسان می ویډیو ګوري په اسلام آباد کې چې د اس پی عادل اکبر سره کوم واقعه راغله دغه مبارک دا معلومات چې ډیپریشن شکار شي او بیا هم چې د هغه سکالرشپ هم ملاو شي او هغه چې پروموشن نه کېدو د پروموشن نه کېدو په وجه باندې چې هغه خپل ځان وشت او خپل د اپریټر نه تومانچه واغستل او هغه باندې چې ځان وشت او مکمل تور باندې ځان د دنیا نه رخصت کو. ملګری ژوندۍ دي سیده کنه چې اکثر چې څوک کوم یو سیس غواړي هغه ته نه ملاويږي هغه چې مکمل تور باندې ځان د دنیا نه رخصت کی او ځان مکمل تور باندې ختم کی او دنیا چې امتحان دی کله څنګه او کله څنګه نو د امتحان کې به تعالی پاس کیږي چې ته صبر وکړي نو کوشش کوئ کنه چې دا دې واقعي راشي موږ دې لپاره بیانو چې همیشه لپاره صبر کوئ او په خپل عہده باندې چې کم جاب ده سوي نو هغه باندې چې ضرور خوشاله اوسئ په هر حالت کې چې د الله پاک لاک لاک شکر ادا کوئ ځکه چې الله پاک چې موږ پیدا کړو په موږ باندې امتحان راولي هغه الله پاک چې په مسلمان باندې امتحان راولي چې دا چې په دې امتحان کې پاس کیږي او کنه پاس کیږي خو وخت په هم راولي خوش وخت په هم راولي مشکلات په هم راولي چې دا په کوم وخت کې زما شکر ادا کوي ملګرو. دا واقع د اس پی عادل اکبر او دغه واقع راغله هم تاسو ته چې لپاره بیان کړم چې موږ ته هم عبرت واخلو کنه او دې سیزن نه ځان ضرور وساتئ نن سبا خودکشي ډېر شوي دي کس چې یو یا په عشق مینه محبت کې چې پیل شي ځان ولي یا نور څه دي چې پیسې راشي په کې ځان ولي نو کوشش کوئ چې دې سیزن نه ځان وساتئ همیشه چې ژوندۍ تیروي په ژوندۍ کې برابر باندې سخت وخت هم راځي امتحانونه به هم راځي ته چې دغه نه وځي او ته په ژوندۍ کې ځان مخکې کې امتحانونه به چې نه وځي چرته هم داسې مکه خودکشي حرامه ده د پولیس چې ځان ایستلې په خپل ځان خپل ژوندۍ تیر کړې ده په خپل ژوندۍ ختمه کړله په خپل د دنیا نه ځان په خپل رخصت کو مګر نو چرته هم داسې نه وي پکار ما دا واقع واورېدل زه هم ډېر زیات خپه کړم په خو عہده باندې وکنه اس پی 9 تعیناتو په اسلام آباد کې خو بیا هم خپل عہده نه خپل ډیپریشن شکار شو چې نه پروموشن نه کېدو دغه پروموشن د وجې نه ځان ختم کو.